بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی مسل کنټریکشن. پرون مونږه د مسل د سټرکچر په اړه کې خبره کړې وه، نو دا ډېر څیزونه مونږ پرون هم ایکسپلین کړي وو، خو نن د مسل کنټریکشن د دې سټرکچرز د جوړولو نه بغیر نه ایکسپلین کېږي، په دې وجه باندې دوباره جوړ کړل. مسل کنټریکشن پرون مونږه دا خبره کړې وه چې زموږ سره دا هیومن باډي ده، صحیح ده. په هیومن باډي کې 182 مسلز وي، ډېر زیات مسلز وي، نو مونږه یو مسل راویستو د دې نه، صحیح ده. په مسل کې بیا دننه ډېر زیات مسل بنډلز وي، مونږه یو مسل بنډل راویستو. په ډېر مسل بنډلز کې زموږ سره ډېر مسل فایبرز وي، په یو مسل بنډل کې ډېر مسل فایبرز وي، نو مونږه یو مسل فایبر بهر ته راویستو. او یاد ساتئ لکه زموږ سره د نروس سیستم چې کوم سیل دی نو هغه نیوران دی، صحیح ده که نه. دغه شانتې چې کوم زموږ سره د هر دغه ارګن یا د هر ځای کې زموږ سره ډفرنٹ سیلز وي، دغه شانتې په مسلز کې چې کوم سیلز دي نو هغې ته مونږ مسل فایبرز، دا اصل کې زموږ سره سیلز دي، د مسل سیلز دي، صحیح ده. مسل فایبرز یا مایوسایډز یا چې کوم دی نو مسل سیلز وایو. او د دې ډایمیټر زموږ سره د 10 نه اخله د 100 مایکرومیټر پورې دی، صحیح ده. اوس څنګه چې د هر سیل خپل پلازما لیما وي، مطلب پلازما ممبرین وي، دغه شانتې د دې چې کوم پلازما لیما ده نو هغې ته مونږ سپیشل نیم ورکړی دی سارکولیما، صحیح ده که نه. د دې چې کوم سیل ممبرین دی هغې ته مونږ سارکولیما نیم ورکړی، د دې چې کوم سایټوپلازم دی هغې ته مونږ سارکوپلازم نیم ورکړی، د دې چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم دی هغې ته مونږ سارکوپلازمیک ریټیکولم نیم ورکړی، صحیح ده. ښه دغه شانتې زموږ سره چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم وي په هغې کې زموږ سره فلویډ فیلډ ممبرینس سیکس وي، هغې ته مونږ سیسټرنې وایو، صحیح ده که نه. نو دغه شانتې زموږ سره په دې کې هم چې کوم سیسټرنې دي نو هغه په دې کې هم موجود دي، سارکوپلازمیک ریټیکولم کې هم موجود دي. نو اوس ټي ټیوبیول، ښه مونږ دا خبره کوو چې دا کوم ممبرین دی نو دا ډیپ راغلی دی سیل طرف ته، صحیح ده که نه، سیل طرف ته دننه راغلی. د دې چې د ټي ټیوبیول چې دې ځای کې کوم فلویډ وغیره نو هغه د ایکسټرا سیلولر فلویډ سره کنټینیوس وي، صحیح ده. نو دا دې ټیوبیول ته مونږ ټي ټیوبیول وایو. اوس دا ټي ټیوبیول او د دې سره په خوا کې چې کوم د سارکوپلازمیک ریټیکولم کوم ایډجسنټ سیسټرنې جوړ کړي دي، ټرمینل سیسټرنې، نو هغه مونږ راواخلو د دې سره. نو دې ته بیا مونږ په شریکه ټرایډ وایو، مطلب یو پکې زموږ سره ټي ټیوبیول شو او دوه پکې زموږ سره ټرمینل ایډجسنټ سیسټرنې شوې، نو دا زموږ سره 3 سیزونه شول، نو موږ ورته ټرایډ وایو. ښه بیا زموږ سره په مسل فایبرز یعنې مطلب مسل سیلز چې کوم دي نو په هر سیل کې زموږ سره ارګنیلز وي، دغه شانتې زموږ سره په دې کې هم سپیشل ټایپ اف ارګنیلز دي. دې ارګنیل ته مونږ څه نوم وایو؟ دې ته مونږ مایو فیبریل وایو، مایو فیبریل. نو په یو مسل فایبر کې یعنی په یو سیل کې زموږ سره سپیشلایزډ ارګنیلز موجود دي، هغې ته مونږ مایو فیبریلز وایو. مطلب په یو مایو فایبر کې ډېر مایو فیبریلز موجود دي. او دا مایو فیبریلز چې کوم دی نو دا اپیرنس ورکوي زموږ سره داسې لایټ اینډ ډارک بینډ، صحیح ده که نه، الټرنیټیولی لایټ اینډ ډارک بینډ. ځکه دا زموږ سره لایټ دی، دا ډارک دی، لایټ ډارک لایټ ډارک لایټ، صحیح ده. په دې طریقه باندې اوس دا اپیرنس ولې ورکوي؟ دا اپیرنس په دې وجه ورکوي چې دا کوم سټرکچر دی نو دا دلته زموږ سره موجود دی. نو چې په کوم ځای کې آی بینډ دی صرف 10 فیلمنټس موجود دي نو هغه ځای زموږ سره لایټ دی یا برایټ دی، صحیح ده که نه. او چې په کوم ځای کې زموږ سره تھک فیلمنٹ موجود دی مطلب مایوسین پروټین موجود دی نو هغه ځای زموږ سره ډارک کېږي، نو مطلب هغه زموږ سره دا ډارک دی. نو په دې طریقه باندې لایټ او ډارک اپیرنس ورکوي. په دې وجه باندې مونږ وایو چې سکیلیټل مسلز زموږ سره سټریپټ مسلز دي یا سټرایټډ مسلز دي، مطلب په دې کې پټي پټي دي، صحیح ده. ښه اوس چې کوم زموږ سره مایو فیبریلز دي نو دا مایو فیبریلز چې مونږ بهر ته راوباسو مطلب دا فردر بیا زموږ سره په مایو فیلمنټس باندې مشتمل وي، په دې کې دننه مایو فیلمنټس وي. نو دا مایو فیلمنټس چې مونږ بهر ته راوباسو نو په دې کې دوه قسمه فیلمنټس دي. یو ته مونږ تک فیلمنټ وایو چې د هغې ډایمیټر پیړ دی ځکه ورته مونږ تک فیلمنټس وایو، او بل زموږ سره 10 فیلمنټس دي چې دا زموږ سره نري دي په ډایمیټر کې، صحیح ده. تک فیلمنټ زموږ سره د کوم پروټین نه جوړ دی نو هغه مایوسین پروټین دی، او چې کوم 10 فیلمنټ دي نو په دې کې زموږ سره 3 قسمه پروټینز پرزنټ دي، اکټین، ټروپومایوسین او ټروپونین. دا اکټین پکې مین دی او دا نور دوه چې کوم دی نو دا ورسره هم ورسره وي، صحیح ده. که د دې سټرکچر له مونږ راشو نو که مونږ د مایوسین سټرکچر له راشو نو مطلب دا زموږ سره یو مایوسین فیلمنټ دی، تک فیلمنټ دی، دا یو تک فیلمنټ دی، دا بل تک فیلمنټ دی، دا بل دی، په دې طریقه باندې، صحیح ده. او که مونږ 10 فیلمنټ له راشو نو د 10 فیلمنټ سټرکچر زموږ سره داسې دی چې دا کوم اکټین دی نو دې دوه سټرینډز جوړ کړي دي، هغه دواړه سټرینډز د یو بل نه تاو شوي دي، صحیح ده. لکه دا زموږ سره یو سټرینډ دی داسې راغلی،
صحیح ده. په دې طریقه باندې او دا بیا بل سټرینډ دی داسې د دې بل نه تاو شوی دی داسې په دې طریقه باندې داسې راغلی دی. صحیح ده. اوس په دې باندې د پاسه بیا زموږ سره پروپونین تللی وي. څه پې تللی وي؟ ټروپومایسین پې تللی وي. څه څیز؟ ټروپومایسین. خو یاد ساتئ چې دا ټروپومایسین په کوم ځای باندې تللی دی؟ په دې ځای کې د مایوسین د هیډ لپاره بایندینګ سایټس پریزنټ دي. ګوره فرض که په دې ځای باندې زموږ سره دا مایوسین هیډ دی یا کراس برج دی. صحیح ده که نه؟ دا کوم چې داسې سټرکچر د دې مایوسین نه تللی دی دې ته موږ مایوسین هیډز وایو. نو د دې مایوسین هیډ لپاره دې اکټین فیلمنټ باندې دلته کې زموږ سره چې کوم تین فیلمنټ دی خاص کار اکټین ریجن چې پکې کوم دی نو په هغې باندې یو ځای پریزنټ دی. د هغې سره به دا مایوسین بانډ جوړوي. د هغې سره به دا مایوسین بانډ جوړوي. د مایوسین هیډ کراس برج به ورسره جوړوي. صحیح ده که نه؟ نو مطلب د مایوسین هیډ ته موږ په خپله هم کراس برج وایو ځکه چې دا کراس برج جوړوي مطلب برج جوړوي داسې. صحیح ده که نه؟ بانډ جوړوي. نو که فرض که زموږ سره موږ دا ووایو چې هغه ځای دا دی د کوم ځای سره چې به مایوسین څه جوړوي؟ بانډ به ورسره جوړوي. کراس برج به ورسره جوړوي. او موږ ووایو چې هغه ځای دا دی په دې طریقه باندې. صحیح ده که نه؟ نو یاد ساتئ چې هم په دغه ځایونو باندې زموږ سره ټروپومایوسین راغلی وي. د کوم ځای سره چې به دا مایوسین هیډ کراس برج جوړوي نو هغه ځای باندې کوم بانډ به ورسره جوړوي نو هغه ځای ټروپومایوسین پټ کړی وي. هغه ځای ټروپومایسین پټ کړی وي. په اکټین باندې چې کوم ځای دی د بانډ د جوړولو دپاره د مایوسین سره نو هغه ځای چا پټ کړی دی؟ هغه ځای ټروپومایسین پټ کړی دی. صحیح ده که نه؟ هغه ځای زموږ سره ټروپومایسین پروټین پټ کړی دی. او دا زموږ سره ټروپومایسین څه دي؟ سټرینډز دي. دا ټروپومایسین راغلی خو دا ټروپومایسین په هغه ځایونو باندې تللی دی کم ځایونه چې زموږ سره بانډ به ورسره جوړوي مایوسین هیډ به ورسره چې کوم ځای سره بانډ جوړوي نو په هغه ځایونه پټ کړي دي چا؟ ټروپومایسین پټ کړي دي. دې ټروپومایسین پټ کړي دي نه علاوه اوس خو دا خو زموږ سره د بلیک سرکلز چې ما کوم ډرا کړي دا زموږ سره څه دي؟ اکټین پروټین دی. دا کوم چې مې ریډ پې ډرا کړل دا زموږ سره ټروپومایسین شول. او اوس اکټین ټروپونین پاتې دی. نو ټروپونین زموږ سره 3 سب یونټس باندې مشتمل وي. پرون موږ دا خبره کړې وه چې دا زموږ سره په 3 سب یونټس باندې مشتمل وي. نو په دې وجه باندې دا زه په دریو په شکل کې ډرا کوم 1 2 او 3. د دې یو سب یونټ افینټي د اکټین سره وي. د دې بل سب یونټ د ټروپومایسین سره وي. او د دې بل سب یونټ افینټي د کیلشیم آین سره وي. نو 3 سب یونټس باندې دا مشتمل وي. دغه شانتي زموږ سره په دې ځای کې فرض که هم داسې دی 1 2 او 3. صحیح ده؟ داسې ځای په ځای باندې پکې دا موجود دی. نو دا زموږ سره د تین فیلمنټ سټرکچر شو او دا زموږ سره د تک فیلمنټ سټرکچر شو. اوس په مسلز کې دا تین فیلمنټس او دا تک فیلمنټس د یو بل سره ارینج څنګه وي نو دا هم موږ پرون ویلو چې زموږ سره دا تک فیلمنټس دي. صحیح ده؟ او دا چې کوم زموږ سره دا لاین تللی دی نو دا زموږ سره زیډ لاین دی. صحیح ده؟ او دا هم زموږ سره بیا بل زیډ لاین دی. او د دې زیډ لاین نه د یو طرف ته زموږ سره 10 فیلمنټس دي او د بل طرف ته هم 10 فیلمنټس دي. صحیح ده؟ دغه شانتي د دې نه هم یو طرف ته او بل طرف ته. اوس چې کوم دا زیډ لاینز دي نو د دې زیډ لاینز په منځ کې چې دا څومره فاصله ده نو دې ته موږ سارکومیر وایو. او دا زموږ سره فنکشنل یونټ اف کنټریکشن پروسس دی. صحیح ده؟ فنکشنل یونټ اف کنټریکشن پروسس دی. اوس په دې ځای کې د دې مایوسین چې کوم لمبایي ده نو د یو سر نه واخله د بل سر پورې د دې ځای کې چې کوم ځای ده نو دې ریجن ته موږ ای بینډ وایو. ای بینډ ورته انایسوټراپیک دا موږ پرون ویلو چې مطلب زموږ سره کوم پولرایزینګ لایټ مایکروسکوپ دی نو هغې کې زموږ سره چې کله سټډي کوي نو ډفرنټ پراپرټیز شو کوي دا ای بینډ او آی بینډ. نو د هغې په وجه باندې دې له دا نیم جوړ کړي دي. صحیح ده؟ ښه نو دا زموږ سره ای بینډ شو. اوس دا یو سارکومیر کې چې کوم تک فیلمنٹ دی یا مطلب مایوسین فیلمنٹ دی او په دې په بل سارکومیر شو کنه لکه دا یو زیډ لاین شو دلته په بل زیډ لاین نو د بل سارکومیر چې کوم زموږ سره تک فیلمنٹ دی نو دا هغې د تک فیلمنٹ د اینډ نه واخله د دې بل سارکومیر د تک فیلمنٹ د اینډ پورې چې دا څومره فاصله ده دې ته موږ څه وایو؟ آی بینډ ورته وایو. ښه اوس زموږ سره چې کوم دا ریجن پاتې شوی دی لکه په دې ای بینډ کې ای بینډ زموږ سره زیاتتر په تک فیلمنٹ او په تین فیلمنٹ دواړو باندې مشتمل دی. که تاسو خیال کړی مطلب په دې ای بینډ کې تک فیلمنٹ هم شته او تین هم پکې شته تک هم شته او تین هم شته. خو یو ریجن پکې داسې دی
چې په هغې کې صرف تک دي تن پکې نشته. لکه دې ځای ته که تاسو وګورئ په دې ځای کې نو په دې ځای کې تک خو شته ځای په ځای باندې خو تن پکې نشته. نو دې ریجن ته مونږ هیلې زون وایو. صحیح ده که نه؟ ایچ زون هیلې مینز برایټ. نو د دې نور ای بینډ په نسبت باندې دا لږ برایټ وي. نور خو برایټ د آی بینډ دی، ای بینډ ډارک دی، خو بیا هم په دې ډارک کې لږ شانتي برایټ د دې نور ډارک په نسبت باندې دا لږ برایټ وي. نو ځکه ورته مونږ ایچ زون وایو. صحیح ده؟ ښه، او دا ایچ زون په منځ باندې چې کوم لاین راغلی نو دې لاین ته مونږ ایم لاین وایو، میډ لاین. صحیح ده که نه؟ دا کوم لاین چې راغلی نو دې لاین ته مونږ ایم لاین وایو، کوم چې زمونږ سره دغه بایسیکټ کړی دی ایچ زون. صحیح ده؟ ښه، نو دا خو زمونږ سره سټرکچر شو د څه د سکیلیټل مسل. اوس مونږ راځو ټاپک لا چې زمونږ سره چې کوم مسل کنټریکشن دی نو هغې دپاره یو تیوري پیش شوي ده، یو هایپاتیسس پیش شوی ده. هغه هایپاتیسس ته مونږ وایو سلایډینګ فیلامنټ هایپاتیسس. سلایډینګ څه ته وایي؟ ښویېدل ده. صحیح ده که نه؟ نو مطلب دا مسلز چې کوم دا پروټینز دي مایوسین او اکټین، مطلب تک فیلامنټ او تین فیلامنټ دا په یو بل باندې داسې ښویېږي او د هغې سره زمونږ د هغې په ذریعه باندې کنټریکشن کېږي. نو ځکه دې ته مونږ څه وایو؟ سلایډینګ فیلامنټ هایپاتیسس. دا فیلامنټس تین فیلامنټس او تک فیلامنټس په یو بل باندې سلایډینګ کوي. صحیح ده؟ دا هایپاتیسس زمونږ سره ایچ ای هاکزلي اینډ ای اف هاکزلي چې کوم دی ساینټسټو هغوی پیش کړي وه. په دې کې داسې چل وشي زمونږ سره چې که زه تاسو ته داسې ووایم فرض که دا زمونږ سره تک فیلامنټ شو، دا یو. صحیح ده که نه؟ او دا زمونږ سره تین فیلامنټ شو او دا تک فیلامنټ شو، او د دې تک فیلامنټ نه ځای په ځای باندې مایوسین هیډز راودي که نه، کراس بریجز. صحیح ده که نه؟ نو دا هغه کراس بریج شو. نو داسې چل وشي چې په شروع کې کله زمونږ سره میسج راشي. صحیح ده که نه؟ کله چې میسج راشي، میسج څنګه راځي؟ زمونږ سره د موټر نیوران نه راځي. د کوم ځای نه راځي؟ د موټر نیوران نه راځي. لیټس فار ایگزامپل زه په دې ځای کې بیا چې کوم دی نو دا لږ ډرا کوم، دا کوم چې زمونږ سره څه شی دی؟ مسل فایبر دی کوم. نو دا مسل فایبر زه بیا په دې ځای کې ډرا کوم او د دې سره سره څه ډرا کوم چې کوم زمونږ سره سارکوپلازمیک ریټیکولم دی او دا ټرایډز وغیره چې کوم موجود دي. نو دا ورسره زه ډرا کوم دوباره چې مونږ دا کنټریکشن پروسس په صحیح طریقه باندې سټډي کوو. صحیح ده؟ فرض کړه په دې ځای کې زمونږ سره موټر نیوران دی، په دې ځای کې څه شی دی؟ موټر نیوران دی. موټر نیوران کې چې کوم دی نو میسج څه شي؟ را روان شي. موټر نیوران کې میسج راشي. په موټر نیوران کې چې کله میسج راځي نو چې کوم دا ریجن راوتی دی د سیل باډي نو دې ته مونږ اکسان وایو. اکسان بیا فردر زمونږ سره په برانچز کې ډیوایډ شوی. نو دا بیا یاد ساتئ چې یو برانچ زمونږ سره د یو مسل فایبر سره اټیچ شوی وي. د موټر نیوران یو برانچ د یو مسل فایبر سره اټیچ شوی وي. صحیح ده که نه؟ مطلب د یو سیل سره اټیچ شوی وي. نو اوس چې یو موټر نیوران د څومره مسل فایبر سره اټیچ شوی وي د ټول د بشري کې باندې مونږ 1 موټر یونټ وایو. څه ورته وایو؟ 1 موټر یونټ. نو په دې 1 موټر یونټ کې دا یو چې کوم دی نو زمونږ سره یو حصه ده د دې. صحیح ده؟ دا د دې یو حصه ده چې لکه مطلب زمونږ سره موټر نیوران کې میسج راغی چې کوم ټرمینل ریجن دی نو دا ټرمینل ریجن به اوس دله میسج ورکړي، دله به میسج ورکړي. که تاسو خیال کړی وي مطلب زمونږ سره اکشن پوټنشل زمونږ سره داسې په دې شکل کې روان وي، داسې صحیح ده که نه؟ ویو شکل کې روان وي داسې په دې ممبرینز کې دی خوا وبه وایو د خیره نرو امپلس چې څنګه ځي نو په دې ځای کې داسې را روان وي. که فرض کړه زه دا ریجن غټ کړمه داسې دا چې کوم اکسان ټرمینل دی دا زه څه کړمه غټ کړمه داسې چې دا زمونږ سره اکسان ټرمینل شو داسې. نو په دې اکسان ټرمینلز کې زمونږ سره ځای په ځای باندې ویزیکلز وي او په هغه ویزیکلز کې نیورو ټرانسمیټرز لګېدلي وي. هغه ویزیکلز کې نیورو ټرانسمیټرز لګېدلي وي. نو چې کله میسج راځي دی خوا په دې ځای باندې نو چې کله میسج دې ځای ته راورسي دغه شانتې راځي میسج نو په دې ځای کې ګیټس کولاو شي. څه کولاو شي؟ ګیټس کولاو شي د دې میسج په وجه باندې. نو په هغه ګیټس کې زمونږ سره دلته بهر کیلشیم موجود وي. کیلشیم څه وي؟ موجود وي. نو هغه کیلشیم انسایډ طرف ته فلو سټارټ کی. چې انسایډ طرف ته فلو سټارټ کی نو په دې باندې پریشر اپلای شي نو دا دې خوا رادیکا کوي. دا چې کوم زمونږ سره ویزیکلز دي په کوم کې چې نیورو ټرانسمیټر اسیټایل کولین وغیره پریزنټ دي نو هغه څه کوي؟ رادیکا کوي. دې خوا چې هغه رادیکا کوي نو هغه دې خوا راځي دې طرف ته، دې ممبرین طرف ته راځي. چې ممبرین طرف ته کله راشي نو د ممبرین سره فیوز شي. ممبرین سره څه شي؟ فیوز شي. او چې کوم په دې کې هغه نیورو ټرانسمیټرز دي نو هغه څه کوي؟ ریلیز کیږي. هغه نیورو ټرانسمیټرز څه کوي؟ ریلیز کیږي. نو چې نیورو ټرانسمیټرز کله ریلیز شول نو اوس ګوره
په دې ځای کې زموږ سره د دې نوب چې کوم زموږ سره دی په دې کې او په دې ممبرین کې زموږ سره ګیپ دی د دې په منځ کې څه دی ګیپ دی مطلب د دې ځای نه زموږ سره د ګیپ ته موږ ساینپسیس وایو د ګیپ ته څه وایو ساینپسیس ورته وایو اوس چې د ساینپسیس نه کوم مخکې ممبرین دی هغې ته موږ پري ساینپټیک ممبرین وایو او چې کوم د دې ګیپ نه لکه دا زموږ سره پري ساینپټیک ممبرین شو او دا ساینپسیس شو او دا پوسټ ساینپټیک ممبرین شو پوسټ مینز وروسته پري مینز مخکې نو چې کوم ممبرین مخکې دی هغې ته موږ پري ساینپټیک ممبرین وایو چې کوم ممبرین وروسته دی د ساینپسیس نه هغې ته موږ پوسټ ساینپټیک ممبرین نو د پري ساینپټیک ممبرین نه زموږ سره چې کوم دی نو د ویزیکلز نه څه شروع شول نیورو ټرانسمیټرز ریلیز شول چې نیورو ټرانسمیټرز کله ریلیز شي د ساینپټیک ګیپ چې کوم دی د ساینپټیک جنکشن چې کوم دی د ساینپسیس چې کوم دی دا کراس کړي کله نو په دې پوسټ ساینپټیک ممبرین باندې د دې لپاره ریسپټرز لګېدلي وي د دې لپاره ریسپټرز لګېدلي وي نو که زه داسې ووایم چې مطلب دا زموږ سره ریسپټرز شول د څه لپاره فرض کړه د دې نیورون نه زموږ سره دا اسیټایل کولین نیورو ټرانسمیټرز ریلیز شول او هغه نیورو ټرانسمیټرز به راشي د دې ریسپټر سره بایندینګ وکړي څه وکړي بایندینګ وکړي چې کله د دې ریسپټر سره بایندینګ وکړي نو په دې ځای کې نور ګیټس کولاو شي څه کولاو شي نور ګیټس کولاو شي هغه زموږ سره سوډیم ګیټس وي په دې کیس کې څه وي سوډیم ګیټس وي نو سوډیم دننه طرف ته فلو سٹارټ کی په ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې مونږ دا خبره کوو چې سوډیم 10 ټایمز بهر سیواوي او پوټاشیم چې کوم دی نو هغه 30 ټایمز دننه سیواوي صحیح ده کنه نو مطلب په ریسټینګ ممبرین پوټنشل ایز هول زموږ سره بهر پازیټیو وي دننه څه وي نیگیټیو وي په ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې خو چې اوس کله پازیټیو دننه راتلل شروع کړل سوډیم دننه راتلل شروع کړل نو سوډیم خو پازیټیو دی نو مطلب دا دی چې پازیټیو آینز دننه راتلل شروع کړل چې پازیټیو آینز دننه راتلل شروع کړل نو دا لوکل ریجن چې کوم دی دا ځای نو دا به زموږ سره دننه پازیټیو شو بهر به نیگیټیو شي نو دې پروسس ته موږ ډیپولرایزیشن وایو اوس چې کله دا ریجن ډیپولرایز شو نو دا ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن زموږ سره د ویو په شکل کې داسې مخکې ځي د ویو په شکل کې مخکې ځي نو چې فرض کړه دا هم زموږ سره دغه شانتې د ویو په شکل کې مخکې را روان دی څنګه چې دلته د ویو په شکل کې میسج د نیورانس کې را روان نو دا زموږ سره چې کوم دا میسج دی نو دا ټي ټیوبیول ته راشي ټي ټیوبیول کې چې کوم زموږ سره دا ممبرین دی په دې کې دغه شانتې ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن نو چې کله دې ځای ته راورسي نو یاد ساتئ سارکوپلازمیک ریټیکولم سپیشلایزډ ټایپ اف انډوپلازمیک ریټیکولم دی چې دا کیلشیم سٹور کوي څه سٹور کوي کیلشیم سٹور کوي نو دې ډېر زیات مقدار کې کیلشیم سٹور کړي څه سٹور کړي کیلشیم چې کوم دی نو دې سٹور کړي سارکوپلازمیک ریټیکولم چې کله دا ډیپولرایزیشن ټي ټیوبیول ته راورسي نو د دې سره چې کوم دی نو دا زموږ سره د سارکوپلازمیک ریټیکولم کیلشیم ریلیز کی بیا څه ریلیز کی کیلشیم ریلیز کی کیلشیم چیرته ریلیز کی سارکوپلازم ته چیرته ریلیز کی سارکوپلازم ته مطلب سایټوپلازم ته ریلیز کی او په سایټوپلازم کې خو دننه زموږ سره څه دي فیلامنټس دي مایو فیلامنټس دي دا تک فیلامنټس او ټین فیلامنټس دي نو چې کیلشیم کله ریلیز شي دغه ځای نه نو دلته چې زموږ سره کوم ټین فیلامنټس دي نو تاسو ته ما وویل چې کوم ټروپونین دی ټروپونین نو دا هغه یو یونټ د څه لپاره اټریکشن ساتي د کیلشیم لپاره نو کیلشیم راشي او څه وشي د دې سره بایندینګ وکړي چې کله کیلشیم راشي د دې سره بایندینګ وکړي نو تاسو ته ما دا خبره وکړه چې کوم زموږ سره اکټین فیلامنټس دي نو دا اکټین زموږ سره د دوو داګو په شکل کې د یو بل نه داسې تاو شوي دي دوه داګې دي د یو بل نه داسې تاو شوي دي لکه دې ته وګوره دا یو داسې تللی دی صحیح ده که او دا بل د دې نه بیا تاو شوی دی صحیح ده یو داسې راغلی دی او بل بیا د دې نه داسې لاندې تللی بیا دې دلته لاندې وتلی او دې ته ذریعه باندې د یو بل نه تاو شوي اوس چې کله دوه تاسو د یو بل سره داسې پیرلل بوځئ نو د دې په منځ کې داسې جرۍ شانتې پیدا کېږي ګروز یو جرۍ دا ده بله جرۍ دا ده نو چې کله دا کیلشیم د دې سره میلاو شي بایندینګ ورسره وکړي د دې پروپونین سره نو د هغې په ذریعه باندې په دې ایز ا هول په دې تین فیلامنټ کې کنفارمیشنل چینجز راشي مطلب سټرکچرل چینجز پکې راشي دا هغه سټرکچرل چینجز په وجه باندې دا چې کوم ټروپومایوسین دی کوم چې مایوسین بایندینګ سایټس په اکټین باندې پټ کړي وو نو دغه ټروپومایوسین وښویږي د دغه ځای نه او دې ګروز ته لاړ شي په دې ګروز کې پرېوځي نو څه خالي شول مایوسین بایندینګ سایټس خالي شول په اکټین باندې کوم چې پټ کړي وو هغه څه شول خالي شول
وس چې کله هغه خالي شي نو وس دې ځای ته راشي دلته صحیح ده تاسو ته مو وایي دا زموږ سره 10 فیلمنټ دی میسج راغی او نور پروسس وشو د هغې نه بعد چې کوم دی نو کیلشیم ریلیز شو او د ټروپونین چې کوم سب یونټ دی یو کوم چې د کیلشیم سره افینټي او د هغې سره میلاو شي نو څه چل وشي کنفرمیشنل چینجز راشي او مطلب هغه سایټ خالي شو زموږ سره د مایوسین هیډ دپاره چې کوم اکټیو سایټ موجود دی زموږ سره دلته کې په اکټین باندې نو هغه څه شي خالي شي چې هغه کله خالي شو نو یاد ساتئ چې لیټس فار ایگزامپل مخکې کنټریکشن یو پیله شوی دی او واپس دا سیز ریلیکس شوی دی دا مسل واپس ریلیکس شوی دی سارکومیر واپس ریلیکس شوی دی چې سارکومیر کله واپس ریلیکس شوی دی نو په دې دوران کې د هایدرالیسیس د اے ټي پی کړی دی صحیح کړی دی د اے ټي پی هایدرالیسیس یې کړی دی او د هغې په ریزلټ کې اوس د ده سره ان ارګینیک فاسفیټ دی او اے ډي پی د ورسره د دې مایوسین هیډ سره څه شی دی اے ډي پی ایډونیسین ډای فاسفیټ او ان ارګینیک فاسفیټ دی ورسره صحیح ده اے ټي پی هایدرالیسیس یې کړی انرژي سټور کړې ده چې انرژي کله سټور کړه دلته ورته ځای خالي شوی دی صحیح ده نو دا څه وکړي پوزیشن ته راشي داسې او چې کله پوزیشن ته راشي نو دلته کې ون خالي ده دې سره ځای خو خالي شوی دی چې خالي شوی دی نو دا دې خوا راکاږي داسې څه وکړي دې خوا راکاږي دا 10 فیلمنټ د ځان سره دې خوا راکاږي چې کله دې خوا راکاږي نو په دې دوران کې چې کله دا پوزیشن ته راتلو نو په دغه دوران کې تاسو ته مو چې اے ډي پی ورسره او ان ارګینیک فاسفیټ نو ان ارګینیک فاسفیټ د مخکې نه بیا وغورځولې او چې کله بیا دا دې خوا راکاږي نو اے ډي پی هم وغورځي اے ډي پی هم وغورځي خو په دې ځای کې بیا دا ون خلي بیا واپس چې کوم دی نو نزي نه دا دې خوا ځي نه دغه بس ون خلي سټاک شي چې ون خلي په دې دوران کې که فرض کې اے ډي پی زموږ سره نور موجود ده نو چې کله اے ډي پی ریلیز شي ایډونیسین ټرای فاسفیټ ریلیز شي نو هغه د دې سره بایندینګ جوړ کړي د دې مایوسین هیډ سره بایندینګ جوړ کړي چې مایوسین هیډ سره بایندینګ جوړ کړي نو په دې دوران کې دا بیا ریلیز شي د دې نه څه شي ریلیز شي خو چې کله ریلیز دای کنټریکټ کړی دی الیکشن دی لکه دې خوا راښکودلی دی چې کله دا واپس ځي دی خوا نو اے ټي پی چې کوم د دې سره میلاو شوي نو په هغه ټیم کې د دې هایدرالایسیس کېږي اے ډي پی او ان ارګینیک فاسفیټ ته چینج کېږي نو مطلب بیا ورسره اے ټي پی انرژي ورسره بیا سټور شوه چې بیا سټور شو دا خو یې لږ دې خوا راښکلی بیا پوزیشن ته راشي چې پوزیشن ته راشي نو چې کوم ان ارګینیک فاسفیټ دی هغه ریلیز کړي او اے ډي پی لا ورسره وي چې دلته کې دوباره بیا میلاو شي اخوا نو بیا یې دې خوا نور راکاږي چې نور یې دې خوا راکاږي نو په دې دوران کې بیا اے ډي پی ریلیز کړي اے ډي پی ریلیز کړي بیا دا سټک شي ون خلي بیا اے ټي پی راشي د دې سره بایندینګ وکړي نو دا ریلیز شي چې ریلیز شي چې کله دا واپس خپل ځای له ځي نو په دغه دوران کې بیا د اے ټي پی هایدرالایسیس وکړي اے ډي پی او ان ارګینیک فاسفیټ ورسره وي چې بیا پوزیشن ته راشي فاسفیټ ریلیز کړي اے ډي پی ورسره وي نیکسټ بیا په دې ځای کې بیا دغه وکړي بیا نور دې خوا راکاږي او په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی فردر کنټرول نو چې کله کیلشیم موجود وي بایندینګ سایټ خالي وي دلته او اے ټي پی موجود وي نو کنټریکشن پروسس به نور هم کیږي او چې کله زموږ سره دغه خبره ختمه شوه نو بیا به ختم شي په دې طریقه باندې زموږ سره کنټریکشن اف مسلز کیږي اوس په کنټریکشن کې څه چل کیږي کنټریکشن کې زیډ لاینز کلوزر راشي دا یو زیډ لاین او دا بل زیډ لاین یو بل ته کلوزر راشي زیډ لاینز کلوزر راشي نو سارکومیر څه شي ایز ا هول سارکومیر ایز ا هول کنټریکټ شي ایچ زون څه شي ډیسپیر شي ختم شي ځکه چې دا یو 10 فیلمنټ او دا بل 10 فیلمنټ چې یو بل ته نږدې راشي نو دا ایچ زون چې کوم خالي ځای دی نو دا څه شي ختم شي ډیسپیر شي آی بینډ ریډیوس شي آی بینډ څه شي ریډیوس شي که تاسو وایئ چې پکار دا چې دا غټېدلی چې دا زیډ لاین دې دې خوا راغی نه هلته کې دا بل کې سارکومیر کنټریکټ شوی وي نو چې دام کنټریکټ شي دام کنټریکټ شي نو دلته آی بینډ هم ریډیوس شي آی بینډ هم ریډیوس شي کم شي اے بینډ انچینج وي اے بینډ څه انچینج بس اے بینډ خو دغه تک فیلمنټ باندې موجود دی دغه تک فیلمنټ شرطه نه ځي په دې تک فیلمنټ باندې دا 10 فیلمنټ سلایډینګ کې یا خوا دې خوا ځي نو اے بینډ انچینج وي اے بینډ نه چینج کیږي او لینث اف تک فیلمنټ او 10 فیلمنټ هم انچینج وي دا صرف په یو بل خوېږي نو ځکه ورسره دا بعضې نیم بینډ چینج را چینج شي نور د دوی ایز ا هول لینث نه چینج کیږي دوی څه بایندینګ مایندینګ نه کوي صحیح ده که نه بینډینګ مینډینګ نه کوي صحیح ده ښه بیا که موږ اوس راشو ریلیکسیشن ته چې مطلب ریلیکسیشن څنګه کیږي نو ریلیکسیشن دپاره دا ضروري ده چې مطلب میسج راتلل سټاپ شي چې میسج راتلل سټاپ شي نو کیلشیم به نه ریلیز کیږي چې کیلشیم نه ریلیز کیږي نو
په دې سارکوپلازم کې چې کوم دا کیلشیم ریلیز شوی دی نو دا کیلشیم به اکټیولی واپس په اکټیو ترانسپورت باندې به واپس زی چرته په سارکوپلازمیک ریټیکولم کې به واپس ټول کیږي چې واپس ټول کیږي نو دلته به دا د ټروپونین سب یونټ سره نه بایند کیږي چې ټروپونین سب یونټ سره نه بایند کیږي نو په دې کې به کنفرمیشنل چینجز ناراضي او د مایوسین بایندینګ سایټس چې کوم دي زموږ سره په اکټین باندې نو هغه به واپس بند شي چې واپس بند شي نو بیا به بس دا خپل ځای ته راشي واپس به بایندینګ نه کیږي کنټراکشن به نور نه کیږي واپس به خبره ریلیکس سټیټ ته لاړ شي نو په ریلیکسیشن کې به زد لاینز واپس اوریجنل پوزیشن له لاړ شي چې زد لاینز واپس اوریجنل پوزیشن له لاړ شي نو سارکومیر به واپس شي ریلیکس بشي ایچ زون چې کوم ډیسپیر شوی هغه به واپس ری اپیر شي واپس به جوړ شي نو چې کوم آی بینډ دی نو هغه به واپس انکریز شي خپل ځای ته به لاړ شي صحیح ده